دا د افغان فلم جوړونکی احمد زبیر فرغند دی. د اتیایمې لسیزې را په دې خوا بیلابیل ویډیویي او ډیجیټلي فلمونه د سینما مینوالو ته وړاندې کړي دي. ښاغلي فرغند ښوونځی په کابل او د پاکستان په پېښور کې پای ته رسولی او هنري زده کړې یې د 1948 تر 1949 په کابل او 1961 کال په پاکستان کې کړي او د تیاتر کار یې په کال 1962 په ایران کې شروع کړی. ښاغلی فرغند له 4 کلونو را په دې خوا د نوي ډیلي په یو کرایي کور کې د ډیرو ستونزو سره ژوند کوي، خو هغه ویاړي چې یو ماهره فلم جوړونکی دی. مشکل است برای همه افغانایی که در هند هستند، بسیار سخت است، برای از اینکه یک خود هند یک کشور هست که تعداد زیاد مردمای بیکار دارن، مردمایی دارن که در حد تحصیلات عالی دارن اما کار برشان یافت نمیشه و این خودش کشور هست که میلیون ها انسان در کنار جاده ها زندگی میکنه. در همچون کشور مشکل است آدم به کار و فعالیت بپردازه تا اقتصاد خانواده خود به پیش ببره. د فلم لوبغاړي ته یو باسلیقه، خوش اخلاقه او په سینمایی معیارونو توصیف کولی شو. قسمی که من فرغند صاحب میشناسم بسیار یک هنرپیشه موفق است در کارهایش و دیگه‌اش و در حالت زندگی بسیار پرمشقتی در هندوستان زندگی میکنه و در همین حالت کارهای خود ادامه میده. دیگر کشورها که آدم میبینه هنرپیشهایشان بسیار زیاد ارزش میدن. د فرغند لومړنی فلم د نخستین پیروزی په نامه ده. هغه د بایسکل سوار فلم کې چې سمیرا مخمل باف جوړ کړی د لوبغاړي نقش لري او د نامه تابزندان فلم یې د ښاغلي صدیق عابد سره لیکلی دی. ښاغلی فرغند د پنج عنصر فلم چې سمیرا مخمل باف جوړ کړی، اسامه د صدیق برمک او نورو وړو فلمونو کې لکه برباد رفته، همسفر او د پلوشي سوریال کې بیلابیل نقشونه لوبولی دي. وروستی فلم د ښاغلي فرغند همسایه دی چې په 2009 کال کې جوړ شوی. هغه فلم چې تر اوسه په تور لیست کې دی. همسایه اول در سال 2009 همسایه را فیلم ساختیم و در مورد مهاجرین بوده که در کمپ سفید سنگ زندگی میکردن در زمان طالبا و اینجا شورش میشه و دولت ایران سرکوبش میکنه از زیر نیروهای امنیتی خود. کل فیلم روی همین قصه میچرخه که فیلم فعلا در لیست سیاه دولت افغانستان است و ایران هم هر وقت در هر جایی که آگاه شوند که فیلم در فستیوال هست یا جای هست مانع میشن، مانع نمایشش میشن که تا بال در این قسمت بسیار موفق بودن و فیلم گویا به انزوا کشانیده شد. ښاغلی فرغند له دې نه مخکې په افغانستان کې په متوتر شکل د سینما، تیاتر او راډیو مختلفو برخو کې کار کړی او د اوس لپاره سلام فورم چې یو هنري او فرهنګي بنسټ دی او کوم افغانان چې په ډهلي کې اوسېږي سینمایي بنسټ یې جوړ کړی همکاري لري.